ولې باید مالیه ورکړو؟ د اسلامي نظام د مالی منابعو د برابرولو او په ټولنه کې د عامه سوکالۍ د پراختیا لپاره د مالیې ورکول اړین دي. ستاسې مالیه چیرې مصرفیږي؟ د عامه خدمتونو د ښه چمتو کولو په برخه کې لکه ښوونځی، روغتونونه او پوهنتونونه. د ملي بودیجې تمویلول چې د نظام عادي او انکشافي لګښتونه ځینې ترسره کیږي. په ټول هیواد کې د امنیت تأمینول. د هیواد د اقتصادي زیربناوو جوړولو په برخه کې لکه ملي او انکشافي پروژې، تولیدي او صنعتي فابریکې.